ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. درنو زده کوونکو یو ځل بیا مصطفی حقمل تاسو ته ښه راغلاست وایي. هیله لرم تاسو هم خپل کتابونه، کتابچې، قلمونه، پنسلونه هر څه ټول له ځان سره ولرئ. درنو زده کوونکو موږ تاسو درس چې دی معیوب هلک دی. د معیوب هلک په اړه بالخصوص په عموم کې د ماشومانو او د معیوبینو په اړه مو ډېرې خبرې مخکې وکړې. معیوب یعنی څوک، معیوبین یعنی څوک، ولې څوک معیوبیږي، ولې باید معیوب شي، څوک معیوب دی. چې معیوب شو موږ له هغو سره باید څه ډول کړنې وکړو، خپله معیوب باید څنګه واوسیږي، څنګه ژوند وکړي. آیا دی چې معیوب شو خدای نخواسته پښه، لاس، سترګه، غوږ بل څه له لاسه ورکړل، دی به کرار کور کیني چې نور زه خو ما پښه نشته، ما لاس نشته، ما غوږ سترګه نشته. نه، ګورئ چې کله څوک معیوب شي موږ باید له هغې سره ډېره ښه رویه، نیک چلند وکړو. صحیح ده، هغه تشویق کړو چې تر څو خپل کار وکړي، خپل روزګار وکړي، خپل ژوند مخته یوسي، په سمه توګه مخته یوسي. صحیح ده. که چیرې یو معیوب کار ونه شي کړلی، ونه کړي، په ځای کښېني، یو کسب کار زده نه شي کړلی، درس ونه وایي، نو دی خو نور هم د نور چا لاس ته احتیاج شو، نور هم محتاج شو. تر څو پورې به دی محتاج وي؟ خو که چیرې دی معیوب شو بیا کار و کسب چې ورته یعنې دی باید تشویق شي، چې دی باید وهڅول شي، دی باید اراده وکړي، قوي هوډ ولري چې دی یو کار کسب وکړي، قرار کور ځای په ځای کښېنني، آرام کښېنني. صحیح ده. آفرین. ښه درنو زده کوونکو زموږ تاسو درس دی معیوب هلک. ګورئ معیوب خپله مخکې مې درته ویلي، معیوب شو، بل هلک شو. هلک دواړه هغه کلمې دي چې په اورېدلو سره د ذهن ته د یو چا یا د یو چا ذهن ته یو ډول معصومیت ورځي، یو ډول محرومیت ورځي، یو ډول درد ورځي. موږ باید په ماشومانو باندې شفقت وکړو، ماشومانو شفقت وکړو، هغه ښه تشویق کړو، هغه سره ښه رویه وکړو، ښه کردار رفتار وکړو، ښه کړه وړه ورسره وکړو. صحیح ده. ځکه هغه خو ماشوم دی، هغه خو نه پوهېږي، ذهن یې کمزوری دی، باید موږ هغه تشویق کړو چې تر څو جوړ شي، غټ شي، ښه شي، ټولنې ته وړاندې شي. بل چې دی معیوب شو، معیوب خو بیخي هغه څوک دی چې هغه خو د وجود غړي له لاسه ورکړي دي، که نه هغه خو ډېر تشویق ته ضرورت لري، ډېرو شیانو ته ضرورت لري چې باید یو نفر یې له معیوب چا سره وکړي. صحیح ده. ښه زده کوونکو موږ تاسو نننی لوست چې دی معیوب هلک دی د کتاب 18 مخ 9 لوست او معیوب هلک. صحیح دی. د دې لوست موخه څه ده، هدف یې څه دی د درس؟ ګورئ هدف یې دا دی چې متن صحیح ولیکل شي. ګوره لیکل دي متن سم لوستل، اول لوستل دي. که چیرې موږ تاسو درس ووایو درس ووایو موږ تاسو ډېر شیان زده کړل. که چیرې موږ تاسو درس ونه وایو، عادي شیان چې وایو، عادي متن چې وایو، موږ تاسو به څنګه کوو؟ ډېرې ګډوډۍ سره مخ کېږو، ډېرې غلطي به کوو، ډېرې تېروتنې به کوو. صحیح ده. بلې لیکل دي، لیکل په دې معنی چې باید ډېر ولیکل شي چې ډېر شی زده کړي، ډېر ولیکل شي چې تا لیکل ګوت دې ورباندې مات شي، ګوتې دې ورسره عادت شي، سترګې دې ورسره عادت شي، ویې ګورې ویې لیکي صحیح، چې بیا دې له تېروتنې نه خلاص کړي. صحیح ده. بل چې د معیوب هلک حقونو ته درناوی کول او هغه حقوق چې معیوبینو ته ورکړل شوي دي یا یو معیوب دپاره کوم حقوق چې وضع شوي دي د هغوی حقوقو ته پوره درناوی کول دي. ځکه چې هغه څوک چې معیوب شو هغه خو نیمګړی شو، څوک چې معیوب دی هغه خو ضعیف دی، څوک چې معیوب دی هغه خو کمزوری دی، څوک چې معیوب دی هغه خو محتاج دی. نو موږ تاسو د هغو حقوقو ته چې دوی ته ورکړل شوي دي هغو ته پوره درناوی وکړو. صحیح ده. آفرین. او د نویو کلمو په معنا پوهېدل، کومې نوې کلمې چې راغلي متن کې د هغو په معنا باندې پوه شو چې دا څه معنا، څه ډول لیکل کېږي، یعنې په دوی باندې باید صحیح پوه شو. سمه ده. آفرین. ښه
دلته دوی هڅونکې پوښتنې شوي دي. هڅونکې پوښتنې په دوی معنا چې د متن څخه مخکې له یوه شاګرد څخه کېږي، چې یو شاګرد له متن مخکې د چې متن ولولي، یو درس ووایي، د یوه شي په اړه معلومات ورته ووایي، له هغې څخه مخکې د هغو په اړه یو څه پوښتنه ترې کوي. مثال زه دغه درس ته تاسو ته وایم، له دې نه مخکې تاسو نه پوښتنه کوم چې زه پوه شم چې تاسو څومره پوهېږئ په دې اړه باندې. سمه ده؟ ښه ګورئ پوښتنې څنګه دي. وایي تاسو د معیوبینو په هکله څه ویلی شئ؟ د معیوبینو په هکله تاسو څه ویلی شئ؟ موږ تاسو لکه تاسو ما پوښتنه کړې، تاسو راته وایي آفرین. معیوب یعنې هغه څوک چې د وجود غړي له لاسه ورکړي وي. معیوب یعنې هغه څوک چې هغه بل چاته محتاج وي. معیوب یعنې هغه څوک چې د هغو لاس نه وي، پښه نه وي، سر سترګې یو ځای نه وي. صحیح ده؟ دې ته معیوب وایي. ښه دلته وایي موږ باید له معیوبینو خلکو سره څه وکړو؟ موږ باید د معیوبینو سره څه وکړو؟ موږ باید له هغوی سره مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو، هغوی باید تشویق کړو چې هغوی یو څه ووایي، یو شی زده کړي، یو کار کسب زده کړي، یو درس ووایي، تعلیم وکړي، ډېر شیان زده کړي. صحیح ده؟ نو موږ تاسو له معیوبینو سره باید همیشه څنګه کوو؟ مرسته وکړو. صحیح ده؟ ښه اوس راځم درس ته. اوس په درس کې څه راغلي؟ په دې درس کې به د یو معیوب دلته یو معیوب هلکک نو حتما په دې اړه باندې خبرې شوي دي، کیسه پکې شوې ده، معلومات ورکړل شوي دي چې آیا دا څوک چې معیوب شو نور کله په کور کې ناستو، څملاستو، هېڅ یې ونه کړل، بل چاته محتاج شو، څنګه شو؟ صحیح ده؟ ښه اوس راشئ، حبیب په یوه پښه معیوب دی. حبیب د دغه شاګرد نوم دی، د دغه هلک نوم دی. صحیح ده؟ دا یو ماشوم دی، دی په یوه پښه باندې معیوب دی. ولې معیوب دی؟ څه شوي دي؟ 2 کاله مخکې کله چې هغه له خپل پلار سره کروندې ته روان و، پیومان برابر شو او په دې پیښه کې خپله پښه له لاسه ورکړه. ګورئ دی چې کله 2 کاله مخکې له خپل پلار سره کروندې ته تلو، پټي ته تلو، ځمکو ته یې تلو، باغونو ته یې تلو، صحیح ده، د کرکیل لپاره چې یو څه وکړي، یو څه وویني، نو دی په لاره کې پیومان برابر شو چې له بده مرغه زموږ تاسو په سیمو کې داسې پیښې ډېرې کېږي چې زموږ تاسو ډېر ګلونه ماشومان مو پکې له لاسه ورکړي دي، لویانو مو په لاس پکې ورکړي دي، لویانو پکې د خپل وجود هغه غړي له لاسه کې ورکړي دي، ماشومانو مو د وجود غړي له لاسه کې ورکړي دي. یعنې څنګه دي؟ داسې پیښې موږ ډېرې لرو. ځکه جنګ جګړه دا ټول هغه څه دي چې هغوی روښنايي نه راولي، هغوی خو غم راوړي، هغوی خو درد راوړي، هغوی خو محرومیت راوړي، هغوی خو داسې څه راوړي چې ضرر دی پکې. صحیح ده؟ آفرین. ښه هغه ډېره موده غمجن و، هغه ډېر خفه و، ډېر وخت ډېر خفه و. صحیح ده؟ ولې خفه و؟ ته خو پښه له لاسه ورکړې وه، غمجن و، د نه شوی کولی د نورو ماشومانو غوندې لوبې وکړي، د نه شوی کولی د نورو ماشومانو غوندې چکر ووهي، د نه شوی کولی بل ځای چکر ته لاړ شي، نور کارونه وکړي، ځکه دا خو معیوب و، ډېر خفه و، غمجن و. صحیح ده؟ ښه ځکه هغه نه شو کولی چې د نورو هلکانو سره لوبې وکړي. دا خو ماشوم و، دا خو هلک و، دا غوښتې چې نورو ماشومانو سره لوبې وکړي، خو نه شوی کولی، ځکه دا خو پښه نه وه، پښه یې غوڅه وه، پښه یې پرې وه. صحیح ده؟ ډېر خفه و. ښه څه وشول؟ د حبیب ځینو ملګرو له ده سره ملګرتیا پرېښوده. د ده ځینې ملګري چې وو له ده سره یې ملګرتیا پرېښوده. بیخي هغه یعنې چې د ښې ورځې ملګري وو، د بدې ورځې ملګري نه وو، هغوی ورسره ملګرتیا پرېښوده، انډیوالي ورسره پرېښوده، دوستي خپلوي پرېښوده ورسره. صحیح ده؟ ښه د حبیب څو ښه ملګرو د هغه په حال خواشیني وو، خو د حبیب هغه ښه ملګري چې وو، د هغه رښتینې ملګري وو، د ښې بدې ملګري وو، د ښې ورځې د بدې ورځې ملګري وو، هغه د ده په حالت ډېر خفه وو، ډېر خواشیني وو. صحیح ده؟ آفرین. ښه څه وشول؟ هغوی دا فکر وکړ چې څنګه له حبیب سره مرسته وکړي. هغوی د ښه ملګري په دې فکر کې شول چې څنګه له حبیب سره مرسته وکړي، څنګه له حبیب سره کومک وکړي چې حبیب داسې ناهیلی پاتې نه شي. هغوی داسې لوبې پیل کړې چې په هغو کې حبیب هم برخه اخیستلی شوی. نو د ملګرو داسې لوبې پیل کړې چې په دې لوبو کې حبیب هم څنګه کړې خپله برخه اخیستلی شوی. یعنې داسې لوبې وې، مثال داسې لوبې نه وې لکه د فوټبال چې منډې کې وکړي، داسې لوبې نه وې لکه د کرکټ چې منډه بال وکړي، بیټ وکړي، منډه وکړي،
که نه دو خواته میدان کې دو خواته وزغلي راوزغلي داسې منډې داسې لوبې نه شوې کولی که نه نو داسې لوبې وکړي چې پوکې حبیب هم کولی شي چې په یوه پښه یا په یوه پښه باندې وسله یعنې برخه کې واخلي یا مثال لکه کولی شي چې په ناستې باندې هم دغو لوبو کې برخه واخلي څه دی چې تر څو حبیب مصرفه وي او خواشینی نه وي ښه ناصر د حبیب همزولی و ناصر یو بل د ده همزولی و هغو څه وکړل صحیح ده هغه ته دا ښکاره وه چې حبیب له زده کړې سره ډېره مینه او علاقه لري ناصر ته دا معلومه وه چې حبیب له زده کړو سره ډېره مینه لري ډېره علاقه لري ورسره ښه هغه حبیب د ښوونځي تللو ته وهڅوه نو دغه ناصر چې و حبیب د ښوونځي تللو ته وهڅوه صحیح ده اوس حبیب په 5م ټولګي کې دی او ښوونځي ته د لکړو په مرسته ځي نو حبیب ماشاءالله اوس 5م ټولګي ته رسېدلی دی او دا د خپل لکړو په مرسته ښوونځي ته ځي او 5م صنف کې دی ماشاءالله څومره ښه حبیب په درسونو کې ډېر تکړه دی له نورو زده کوونکو سره په درسونو کې مرسته کوي یعنې دا ډېر تکړه دی او له نورو زده کوونکو سره هم څنګه په درسونو کې کومک کوي ټول ښوونکي له هغه څخه ډېر خوشحاله دي د حبیب کورنۍ ملګري او ښوونکي له ده سره ډېره مینه لري ټول ښوونکي کورنۍ د کورنۍ نور غړي ملګري ټول د سره ډېره مینه لري ځکه دا ډېر تکړه دی صحیح دی ځکه حبیب ډېر زیار باسي او د ژوند په هره برخه کې بریالی دی ځکه دا ډېر زحمت باسي او د ژوند په ټولو چارو کې بریالی دی ځکه چې زحمت کوي نو راحت به ګوري سمه ده آفرین ښه حبیب وایي زه په راتلونکي کې د معیوبینو د مرستې لپاره ډېر خدمتونه وکړم اوس حبیب د دروغو کسانو دروغو هلکانو په څېر ژوند کوي دی وایي چې زه به په راتلونکي کې د معیوبینو کسانو لپاره ډېر کومک وکړم ډېر کار به ورته وکړم د معیوبینو سره به ډېره مرسته وکړم هغوی به ډېر تشویق کړم او دته اوس ځان بلکل دروغو هلکانو په څېر ښکاري پوه شوې ګورئ یو هلک و معیوب و خو مګم که نورو ملګرو پرېښی وای دی به همداسې پاتې و خو دا چې نورو ملګرو تشویق کړو درس ته لوبو طرز ته ده هم هغه د پوره هوډ وکړو چې په راتلونکي کې به دی د نورو لپاره خدمت کوي صحیح ده دا زموږ تاسو د نن ورځې درس و تاسو به دغه درس په خپلو کتابچو کې سم منظم ولیکئ بل ساعت کې به زه وګورم او پوښتنې به وکړم کوم لغت چې نه پوهېدی هغه هم کولی شئ درسره ولیکئ تر بیا مو خدای ته سپارم ښې چارې